د کورنیو چارو او عامې روغتیا وزارتونو د کابل ښاروالۍ نن د حکومت د رسنیو په مرکز کې د یوې ګډې خبري غونډې په ترڅ کې په هیواد کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې او له یادو توکو سره د مبارزې په تړاو د خپلو کړنو په اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړل. د کورنیو چارو وزارت ویان د عبدالنافع ټکور په یاده غونډه کې وویل چې په ټول هیواد کې د نشه یي توکو د کرکیلې، قاچاق او کاروبار د مخنیوي په موخه جدي مبارزه روانه ده او چاته به د یادو توکو د کښت او کاروبار اجازه ورنه کړي. ټکور زیاته کړه چې په همدې موخه د اسلامي امارت له بیا واکمنۍ څخه تر اوسه پورې په ټول هیواد کې 4210 عملیات ترسره شوي چې په پایله کې د نشه یي توکو 50,051 قاچاق وړونکي او کاروباریان نیول شوي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي او همدارنګه د یادو توکو 181 کارخونې کشف او له منځه وړل شوي دي. له پتح څخه تر نن ورځې پورې 4210 عملیات شوي دي. په دې عملیاتو کې 50,051 تنه مظنونین چې قاچاقبر او خرڅوونکي او داسې نور شامل ونیول شوي دي. همدارنګه 181 کارخونې کشف شوي او له منځه وړل شوي دي. 5,043 تنه بېلابېل نشه یي توکي نیول شوي دي. همدارنګه 115 هکتاره 1,015 هکتاره ځمکه د کوکنارو له کښته پاکه شوې ده. همدارنګه د چرسو د کوکنارو له فتح څخه تر اوسه پورې راټول شوي معتادین د ټول هیواد په کچه باندې 82,000 نفره دي چې یوازې 26,850 نفره په کابل کې راټول شوي دي. همدارنګه په تېره یوه میاشت کې 16,500 نفره د ټول هیواد په کچه راټول شوي دي چې یوازې په کابل کې 6,000 تنه کېږي چې دغه پولي سوخته چې اوس یې پولي خوشبختي ورته وایي، ګمان کوم همداسې به یې نوم به پولي خوشبخته شوي. له دغو یوازې د دغو په شمول باندې په کابل کې 6,000 تنه معتادین راټول شوي دي او صحي مرکزونو ته نقل شوي دي. همداشان د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معاونیت له لوري د بې سرپناه روږدو کسانو د تداوی لپاره په مرکز کابل کې لوی 5,000 بستریز روغتون د اغوش په نوم جوړ کړ چې د بې سرپناه روږدو کسانو د تداوی نه وروسته به حرفوي او مسلکي زده کړې ورکول کیږي چې په راتلونکي کې به ټولنې ته د خدمت لپاره معرفي کیږي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت ویان د ډاکټر شرافت زمان په دغه خبري غونډه کې وویل چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د روږدو کسانو د درملنې مرکزونه فعال ساتلي او دمګړی د روږدو کسانو د درملنې 60 روغتیایي مرکزونه فعال او 2,500 کاري پرسونل پکې په کار بوخت دی او د دغو مرکزونو له ډلې څخه 10 د ښځینه‌وو لپاره ځانګړي شوي دي. د عامې روغتیا وزارت له لوري د هیواد په ټولو ولایاتو کې د معتادینو د درملنې لپاره د 2,500 روغتیایي پرسونل په شتون کې 60 روغتیایي مراکز او روغتونونه فعال ساتل شوي دي چې په تیر یو کال کې په بار د معتادینو د راټولولو کمپاینونو په ترسره کولو سره د 28,000 په شاوخوا کې معتادینو درملنه ترسره کړې او لا هم زموږ په روغتیایي مراکزو کې زرګونه معتادین تر تداوی لاندې دي. د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې ملي برنامې ریاست له لوري په تیر یو کال کې ځینې هغه روغتیایي مراکز هم بیرته فعال شول چې د تیر حکومت پر مهال غیر فعال وو، لکه د جوزجان ولایت د ښځینه او کوچنیانو 20 بستریز روغتون، د بامیان ولایت د ښځینه او کوچنیانو معتادینو د درملنې 20 بستریز روغتون، د روزګان ولایت د معتادینو د درملنې 20 بستریز روغتون. د هیواد په تاریخ کې لومړنی ځل ده چې د عامې روغتیا وزارت په خپله بودیجه چې تقریبا 80 میلیونه افغانۍ کېدي د معتادینو د درملنې او ملاتړ په خاطر 15,000 بستریز کمپلیکس جوړ شو او عملي خدمات پیل شوي دي چې تر دې مهاله نږدې 1,500 معتادین پکې داخل دي. د افغانستان اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت له لوري په کندهار ولایت کې د معتادینو د درملنې په خاطر 1000 بستریز روغتون جوړ او عملي د معتادینو درملنه پیل کړه. د ویاړ ځای ده چې په تیر یو کال کې د افغانستان اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت له لوري په روزګان، نورستان او غزني ولایت کې د معتادینو د درملنې په موخه 20 بستریز روغتونونه جوړ شوي او عملاً د معتادینو درملنه پیل کړې. د افغانستان اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت له لوري د ښځینه او کوچنیانو معتادینو لپاره په کندوز، فاریاب او بغلان ولایت کې 20 بستریز روغتونونه جوړ شول. په غزني او زابل ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره
50 او 100 بستریز روغتونونه جوړ او په خدماتو یې پیل وکړ. د عامې روغتیا وزارت پلان لري تر څو د هیواد په 15 ځایونو کې 50 بستریز او 100 بستریز د معتادینو د درملنې او حمایي مراکز جوړ کړي. د معتادینو د درملنې ملي برنامې ټولو کارکوونکو ته معاشات د افغانستان اسلامي امارت د حاکمېدو څخه وړاندې یا هم د مؤسساتو او یا هم د انکشافي بودیجې څخه معاشات ورکول کېدل، چې اوس خوشبختانه د امارت اسلامي د عامې روغتیا وزارت په دې توانېدلی چې د خپلې داخلي او عادي بودیجې څخه د ټولې برنامې کارکوونکو ته معاشات اجرا کړي. د کابل ښاروالۍ استازي نعمت الله بارکزي بیا په دغه غونډه کې له پولیس سوخته څخه د روږدو کسانو د راټولولو په تړاو معلومات وړاندې کړل او ویې ویل چې کابل ښاروالۍ په 25 ورځو کې له یادې سیمې څخه کابو 1500 ټنه کثافات راټول او ځانګړې سیمې ته لیږدولي دي. الحمدلله د پولیس سوختۍ پر برابر باندې یو ډیر قوي پلان جوړ سوله چې په هغه کې کورنۍ چارو وزارت چې د دوی په استازیتوب کابل قمانداني امنیه وه او همدارنګه د ساعت عامې وزارت په استازیتوب د شفاخانینو د معتادینو شفاخانه وه. موږ هلته په دې وتوانېدلو چې اول هغه سیمه د معتادین څخه پاک کړو، پسې چې دا سیمه د معتادین څخه پاک سوله دا سیمه کابل ښاروال ته تسلیم سو. موږ تقریبا 15 ورځې هلته کار وکړله چې اوس هم ځینې ډېر داسې جزئي کارونه پاته دي چې کار ورباندې روان دی. موږ په دې باندې وتوانېدل چې په دغه 15 ورځو کې تقریبا 315 موټره کثافات چې په هغه سیمه کې موجود ول او دغه خپله پل چې و هغه لاندې مکمل ډک شوي و، تقریبا 120 سانتي بالانه و پاتې 150 سانتي دا پل مکمل وتړل سي چې هلته دوی ځانو ته کورونه جوړ کړي وو د کور په شکل باندې او معتادان هلته ژوند یې سره کول، هغه مو سره پاکه کړله او تقریبا 1500 ټنه هغه کثافات چې موږ هلته د هغه څخه راټول کړل هغه مو ګازک سیمې ته انتقال کړله چې هغه ګازک سیمه یو داسې سیمه ده چې موږ هلته ټول کثافات د کابل ښار څخه چې راټولوو هلته په یو علمي شکل باندې 80 سانتي کثافات وراچوو، پسې بیا لوډر ورباندې تیریږي او کمپاک کیږي، پسې پس له هغه بیا 60 سانتي خاوره راځي په یو علمي شکل باندې لانفل ورته وایي هغه هلته دفنیږي. نو هغه سیمه چې مو سره پاکه کړله دا سیمه متاسفانه هم د قطاري لخوا هم خپله پل هم هغه کربونه چې هلته موجود وو، پیاده روونه چې هلته موجود وو، هغه دوه لوی کمانونه چې هلته موجود وو متاسفانه ښه حالت یې نه درلودله. نو موږ په دې باندې کار شروع کړله چې هغه دوه کمانونه خپله پیاده روونه همدارنګه کربونه چې هلته موجود وو خپله سړک او قطاري اول مو ترمیم کړله، پسې مو بیا پر هغه باندې رنګامیزي سره شروع کړله چې کابل ښاروالي مطلقا دغه ټول مصارف یې خپل د بودجې څخه کړي دي او په ځینې ځایو کې هلته هغه اشخاص چې خیر وو او د کابل ښار سره یې مینه درلودله هغو هم په ځینې موارد کې زموږ سره مرسته یې کړې ده.